او څوک چې د الله قدر او احترام کوي نو الله جل جلاله غیرتي بادشاه دی. الله جل جلاله د احسان بدله چې کوم دی په خپل ځان باندې نه پرېږدي، بلکې د احسان او د ښېګڼې بدله به الله دغه انسان ته ورکوي. نو زما عزتمندو پیغمبر علیه السلام تمام انسانیت ته وایي چې د دې علماو د علماو قدر کوئ، د دوی عزت کوئ. کوم خلک چې د دوی قدر او عزت کوي دا زما قدر او عزت دی، او څوک چې زما قدر او عزت کوي دا د الله قدر او عزت دی. نو زما عزت